أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحیم سورہ نحل دا هم مکی صورت ہے مکی باخری دور کے نازل شوه دے دوی د عذاب مسلسل مطالبه کوله دا غي جواب الله تعالی ورکي بلکې ربي آیت کې دا غي جواب الله ورکړي دي او همدغه آیت د ټول صورت تقریبا تمهید ده او بیا بهترین انداز کې الله تعالی دلایل بیان کړی دي یعنی که یو سړی دا وایي چې زه په دې کائناتو کې سوچ کوم یا دې کائناتو کې الله تعالی څنګه خبره کړی ده هغه د سورۃ نحل پڑھاو او دین اورسته بیا سورۃ انعام او بیا رنګ سورۃ یونس کې باقي کې څه حصے دي په سورۃ نحل کې الله تعالی د کائناتو یو بهترین نقشه پیش کړی ده بهترین طریقې سره الله تعالی د تاسو سینې هغه د لپاره کولاوي کی اتا راغله ده راغه امر الله حکم د الله تعالی فلا تستعجلوه بس جلدی مکوئ تاسو راغه تاسو به بار بار کوله سورۃ عنکبوت یو نمونه د لپاره یو آیت تاسو نورم دي کنه 450 نمبر آیت 54 کې چې ويستعجلونک بالعذاب دوی جلدی کوي تا نه په عذاب باندې چې کنه زرد عذاب راشي سورہ عنکبوت آیت نمبر 54 کې راغه حکم د الله تعالی بس جلدی مکوا سبحانه پاک هغه وتعالى اولوی ده یا اوچت عما یشرکون دا اغنا چې دوی شریکي ينزل الملائکه اغنا ذلی فرشتي بالروح بوحي سرا من امره دخل حکمنا على من فغچابن یشاء او چغه غوړي من عباده دخل بندگاننا ان انذروا دا چې ويروي انه چې بشک شان ده لا اله نشتبل معبود الا مگر انا امزیما فتقون ما نو یریږي خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمکا بالحق بحق سرا تعالى لوید عمد اغثنا یشرکون چې دوی شریکي خلق الانسان پیدا کړی د انسان من نطفه د منینا فاذا بسنا صاحب هو اغا خصیم جګړمار د مبین خارا یو آیت لوی تفصیل غواړي همدغه یو منی ته سوچ وکړه څومره ګنده نطفه ده څومره بدبوې ده چې یو قطره د انسان نه خارج شي چې ټول بندنی وینځلې نه وینو سره پاکیږي نه دومره هوا ګنده ده وغیرہ بهر دغه تفصیل کې به نور څه نو الله وایي چې ته د دې آیت مراد ده چې کله چاته دمکی ور کوي کنه یا زورور سره چې کمزوري توایي چې ولې ته ماته معلوم نه ایته اصلیت ماته معلوم نه ده اړ غصه انداز ده الله تعالی ته غلط په خپل اصل باندې سوچو کا چې کومه غسخه ټوکړې نه او پسخه حالت کې او پسخه ته کې ما پیدا کړې او تر ازي به ما سره جګړه کوي ډېر شدید ترين الفاظ الله تعالی دې موږ تاسو معاف کړي همدارنګه دا ټول یو آیت باندې والانعام او ثروي خلقها پیدا کړی دی هغه لکم تاسو لپاره فيها باغې کې دفء د سړنا بچاو جرمو ته ویل کیږي لکه د مونږ چې کم د سرمنو نا کمی کپڑی یا کوټونه یا موزي یا بوتان وغیرہ جوړو هغه ته ویل کیږي له درنه چې کم جوړیږي ومنافع وفیدی ومنها ودینا تاکلون تاسو خوراک کوي ولکم تاسو لپاره فيها بدید څارو کې جمال خایسته څومره خایسته لپاره موږ اسونه وګورا یا موږ نور جناور پرندې وغیرہ یا موږ د کم چې د لوی کورونو کې نه تاسو وګوري مور ساتلی وی ځاني ساتلی وی همدا غره کې اسپو کې خایسته همدا غره کې په خسته غډاونو بيزو وغیرہ کې حين باغ وقت کې تريحون چې تاسو مخام راولي وحين باغ وقت کې تسرحون چې تاسو سار وخت کې بوزي وتحملوا او اغوي او چتي اثقالكم تاسو بوجنا الى بلد اغخار طرف ته لم تكونوا چې نوې تاسو بالغيه اغه تر سون کې الا مگر بشق الانفس په مشقت سره د ځانونو یعنی پښلیدو د سینې د موږ خپل ژبه کې د غریبي چې ورته وایو چې د غریبي می اوښلې دي سینه می ستړې شو نه دا تاسو الله تعالی پیدا وکړل دې ذریعہ سره ان بشک ربکم رب استاسو لرؤوف مهربان دے رحیم معافی کون کے دے والخیل او اسنا
والبغال او کچره والحمیر او خرونا لترکبوها چې تاسو سوارلې کوي باغې باندې وزینتن او دغه ذریعہ د زینت د خایست اوس پورې خلق خایست لپاره دا شونه ساتي خاص کر اسونه ويخلق او هغه پیدا کوي ما هغه شی لا تعلمون چې تاسو به نه پوهیږئ نو هغه وخت صحابه کرامو هغه وخت د خایست دا شی نو او هغه شی به پیدا کوي تاسو به نه پوهیږئ اوس د خایست شي نو موږ سره نور دي گاډي دي موټري دي ټویټر ده کرولا ده او مرسيډیز دي او پلانې ده او فلانې ده او فلانې ده ساره وخت موږ وباس خوشحالي ګو مخمه چر ولور ته خوشحالي ګو داغه چمک ده داغه پړک وغیرہ وغیرہ هم دا غرنګي نور سوالیانو لپاره شي نه دي ذریعہ او الله به نور څه پیدا کوي موږ ته دا غلا پته نشته چې تاسو نه به پويږئ وعلى الله ولا تعالی باندې قصد السبيل لا ردنيغا ومنها او ذن باغي کی جائر کگیدی ولو شاء او کچری خو خشوي د الله تعالی هداكم هدایت بکړه و تاسو ته اجمعين ټولتا هو الذي هلا غزات انزل چر راولی دی من السماء اذا اسمان نما ان ابلكم تاس دبارا منه د ابونا شراب دسکلو زریدا ومنه د دینا شجر وندی ان زرغنیږي ونی فيه چې پدې کې تسیمون تاسو سروي د زناور ان دینه تاسو ان اغونی بوټي یا واخ وغیرہ چې تاسو به کې څاروي سروي ينبتو اغار زرغنی لكم تاس دبارا به پدی ابو سرا الزرع فصلنا وزيتون او زيتون والنخيل او كجري والعناب او انگور ومن كل الثمرات ودهر قسمونا ان يكن في ذلك بدی کلا آیه البته نشانه ده لقوم قوم دبار يتفکرون چې فکر کوي بدی کې به د فکر نه یو شی باندې سوچ کوا یو انگور باندې سوچ وکا داغه یو دانه وګوره داغه بل پستکه وګوره داغه کې دنه ابو وګوره به داغه ابو کې هغه طاقتونه وګوره چې هغه کې کم طاقتونه الله تعالی چولي داغه به ځای کې وګوره داغه غرنګونه وګوره داغه هغه بوټي وګوره چې اډوینا افغانستان کې چا چې لیدلی او هغه کې هغه کله چې د انګورو باغونه دي چې موسم ختم شي اضافي شاخونه ختم شي صرف داسې یو شاخ پاتې شي او بیا چې ګوري هیڅ بنوي ته به دې پټي کې به دونه انګور څنګه کیږي او چې کله می سیزن راشي او دومره انګور باغ پټو کې وشي چې ټرکونه غنه ډکیږي او هغه په خیال بنه کوي چې دادی کې څنګه پیدا شي دا الله تعالی کوي سبحان الله وسخر او تابع کړی دي لكم تاس دبر الليل اشبا والنهار او رضا والشمس او مرسترغ والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات طول تابع دي بامري حکم دا غسرا ان يكن في ذلك بديك الايات النشانات لقوم قوم دبر يعقلون چې عقل لري وما زرع لكم او غچ پیدا کول تاسو لپاره په الارض پسمکه کې مختلف دي الوانه رنگونه دغه ان يكن في ذلك بديك الايه البته نشانه ده لقوم قوم دپاره يذكرون چې نصیحت قبلې غور کوي وهو الذي لها غزات الصخره شتابي کړو البحر دریاب لتاكلوا دي دپاره چې تاسو خوراک کوي منه د اغینا لحمن د غوخي طريا تازه او د مئی غوخه وګره داغه نن سبا تاسو چې کوم تحقیق شوی دی داغه هغه کې چې کوم طاقت الله تعالی چولې داغه په پستکی کې چې کم کیلشیم دی داغه په غوخه کې کم پروتین دی یا کم ضرورت ته زموږ د نن سبا دی بیماریانو خاص کر د بلډ پریشر یا د داسي او د کوم چې موږ د شوګر مریضان دي او بیا داسي عجیب شی دی کدا سو لیدلی وی په دې ټي وي کې خاص کر هغه سټیشن چې د جناور سټیشن داسي عجیب د بای داسي شی الله تعالی پیدا کړی دی د دې هغه مزل او شکل وګورئ بیا په دې کې هغه عجیب تعداد او خوبصورتي وګورئ او داسې شی الله پیدا کړی دی چې هر یو شی دغه خوري خپل میانیم خوري څومره چې زناور دی هغه ټول خوري انسانانیم خوري او دومره تعداد کې الله پیدا کړی دی چې د یو مئی کتا سو وګورئ یا کم ځکه چې تحقیق شوی دغه ته وګورئ چې په زرګونو تعداد کې هغه وې پیدا کوي زرګونو تعداد کې هغه وایو نه څه حصہ نور میان اخري او څه حصہ نه میان پیدا وشي او کمیږي نه نور مسلسل او بیا اسانواله الله تعالی څومره پکې پیدا کړی چې د حلالولو ضرورت هم نشته بغیر د حلالولو نه حلال دي بغیر د حلالولو نه او بیا د هرې او بو د خپل ځای کده د ترخوب خپل ځای کده د خوګو خپل ځای کده د میانو بیا د خوبصورتي چې کومه ذریعہ ده د کم چې لوی بنگلی دي یا خخ ځایونه دي پغې کې هغه بکسونو کې خودي شوی دي څومره خسته عجیب میان دي نخری تاسو غوخیا تازه وتستخرجوا او تاسو روباسه منه د دینا حیتن کاله یعنی څه کاله سوره رحمان ته تاسو غوري آیت نمبر 22 ته هغه ځکه فرمایي چې یخرج